what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. د زخمې د وینې د ګند پیپ د دغه نه ورته ډاکا کړی او د اسپنې جام وي یا چې کله پلوش شویر کی الله رسول فرمایي چې دمره ګرم وي چې دا یې کله خولې تر نږدې کی د مخ ولا سرمن او د غوښه ورته رته کېږي هغه ته ور پرېوځي د سر وشتون ورته کېږي او چې کله خراب پابند او کی الله رسول فرمایي چې د وجود د نن چې سمره کولی لګېدلې دي دا زړی نه د اینه دا چې سمره دي دا ټول و ټوکړه ټوکړه کې ولون دی او بوسیده میتیازه پوزوي بندې و او بوسي او دا به دا څه نه چې بس به اس مسله ختم شله بیا دې غوندې شي بیا دې غوندې شي الله رسول فرمای الله رسول نه پتا او شو سوره به صعودا دا قران ش آیات ته چې الله تعالی په صعود باندې چیږي نو صعود ته شي دی الله رسول ته فرمای چې دا په جهنم شه د جهنم غار په جهنم شه د ير غار دا و چې په دا باندې جهنمي چیږي مزال و کای 70 سال و مزال په بندو کې چې په سارته اورځي کنه په سن بیار پروزي پړم هلون دی اور پروزي بیا په دایر شه سوځي په دای بیا چیږي به 70 سال شه د جهنم سارته اورځي بیا پروزي الال ابد الله رسول فرمایي چې همیشه د پورا 70 سال د موت نن زندگی نه دو 70 سال په مهندون شه د جهنم په غربند په ير بند چیږي دل دی او بیا دانشته چې اونرو وزي بیا ور پرواتل دی یو روایت شرطی چې کده جهنم نه جهنمیر چیک کېو په دنیا شه کښنه او دای داسې حوصلایو کی وی چې ایک حوصلې د ګرمایش ته وجه نه یو لک کسون مړ شي
دا دته تکلیف زوی دا. الله رسول فرمای چې جنت او جهنم خپل میون شه بحث شریک جنت ورته وی چې موتا غریبون او مسکینون خلق کرسی مسلمان غریبون مسکینون جهنم ورته وی چې موتا متکبر سرکش خلق ته موتا رفترسی رب ورته ویل جنت ته چې ته د مو د ولمستیو د رحم زویې ته په وجه باندې زه په خپل بندګونه رحم کوم او جهنم ته ویل چې ته د مو د قهر مقام یې ته په وجه باندې زه سرکش خلق ته سزا ورکوم. زتمن د داسې حالات روان دي د مرګ نه بعد نه زتمن د معاشره شنه جنت بیانېږي نه جهنم بیانېږي. قرآن چاڑاوے چې کیم دشه جنت بیان اور سره ټیک ته جهنم بیان چې کیم دشه جهنم بیان اور سره ټیک ته جنت بیان. احادیث کې تو بنا چاڑاوے کیم دشه جنت بیان اور سره ټیک ته جهنم بیان کیم دشه جهنم بیان اور سره ټیک ته جنت بیان. دې دې پورا چې جنت شوق ته انسانونو مسلمانانو په زړه زیات شي او د جهنم يرنا ترسو يرا په زړه روشي بدغ سړی دې پورا ګنا نه بریک لگاول سوکای. نن معاشره شه گناه بزرگ گرم دا ویلے گرم دا نن په معاشره شه چې سمره د گناه بزرگ گرم دا و نیک اعمال سوکا دی د مرگ نه بعد په دغه زندگی باندې مینه نظر شته او نه سوچته چې داسې حالات روان دي داسې خوشی روان دي چې الله د ناراضي یا داسې تکالیفات روان دي چې الله د ناراضي. دغه د وجه نه نن موږ خپل الله نه حیا نه کوي نن موږ خپل الیار نه سیخای. یو ویډیو مې کتلا یو ځوان د خپل منځ باندې ویلوړ دا او خپل منځ باندې غانه بجانه ورته لګیا دی او خپل منځ پر نه خول کوي او یا مې کله په یو طرف وړي کله په بل طرف وړي. عزت مند دی د موږ معاشره باندې څه شي شوی دی کیم زه ته خبره رسیدلې ده چې د الله رب العالمین په حکم په منځ پر ټوکه ونه خولینه ټیریش دوی ته عزت مند مشته سه معاشره رسیدلې. حدیث مبارک شه خو دمره پررتی چې کیمل مینز باندې په نشه دغه اجر او ثواب نه درته ملاويږي دمره په خشوع او په خضوع سره خپل مینز کوي چې په کیم باندې په نشه چې مسول مشته خو سوچینه فکرینه په کې دغه اجر او ثواب نه ملاويږي. ډیرو علما په دا ویلوړ دي چې په لمونځ شه خشوع او خضوع فرض ده. عزتمند د صحابه کرام سره خو دغه خبره دمره عزتمند قدر او احترام لمینز یا نه اعمال همیش په زړه شه سمره قدر پوده د لمونځ کوله. زکات پسله شه چیرې پنځه کا سون زکات پر 21 زکات پیړه نه د الله فرض حکم ده. رجا صرف د خله باندول میټ غنی ډیر خلک رجا نه نسی ډیر زونن خو د انټرنیټ ته وجه نشپې انټرنیټ وګوري سبا وخت لمنځانو کو کزوې کو زنه به چې کایا به د جامنه پته کېر شه وکړو چې به بارته ماحول ته وزه بازار ته وزه کیم طرف ته چې ګوره دمره ګندګي چې الله په له قتل شتانه هغه سړی شیور د چې بل مسلمان وینا وچري بل مسلمان ته دوکا ورکی بل مسلمان په حق باندې ډاکا وچای تو چا پنا حق باندې تنن ډاکا په دې باندې خپل ناس او خپل بل بچا خو ته تا پتا شته د رب په دار شوی د پیشي او دغه مطالبات نه کوي. الله تعالی ورته وی چې د تخپل امانات اور سودا حق ته در پلا یا الله په تل چې درهم ته رب ورته چې مو در تر وړي دی ورشه پرشته ته حواله کی او جهنم ته وچای په جهنم شو په ير شو وسیا اشایو مند کی پر راوي کی جوړ تر چګيډي به بیاونر پروزي ودای و تر پروزي تمره چې در اپ خوشای دمره الله تعالی په جهنم شه سزا ورکای. ان زمان د میر معاشره په مسلمانانو باندې سوشل غیر نه تشي ګلاو کی میر مسلمانۍ زمان د پس باندې لاګیا امانت دارشتا امانت خود امن نه ده امن دې ته وی چې چا حق شدر څنګه واډه ریډي او ترسيږي نه او شپ امن زاریه سره چې بس د خپل حق یې سن نن مسلمان د مسلمان نه ډارېږي چې مو په حق باندې ډاکا چونه ځای امانت عزت مند ختم شو خیانت
د دې خون نه ده نقصان ته ویلی شي خاین چې نقصان در کوي عزتمند خیانت عام ده درویغ عام دي